بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو ښه راغلاست د سی پلس پلس ویډیوز دي او په دې ویډیو کې موږ تاسو ډیټا ابستراکشن باندې کار کوو. نو راځو سلایډز ته ګورو چې موږ انکپسولیشن په زړه ویډیو کې کار وکړو او د زړه ویډیو په دوران کې ما تاسو دا وویلې چې ابستراکشن یا ډیټا ابستراکشن چې کوم دی هغه موږ سره نیکسټ ټاپک دی هغه به تاسو ته زه کلیریفای کوم. نو ملګرو په دې سلایډ کې تاسو وګورئ د انکپسولیشن په اړه کې یو پریکټیکل اگزامپل دی چې دا کپسول چې کوم دی که بازار کې چې کوم کپسول تاسو ګورئ د مغه مطلب انکپسولیشن دی. په کپسول کې د نن چې څه پراته دي هغه مثلا یو مریض انسان ته معلومه نه وي خو هغه کپسول چې دی چې لپاره استعمالېږي هغه د هغه کپسول نه استفاده کوي. نور د کپسول په منځ کې څه شی دي هغه یوزر ته معلوم نه وي. نو دا مکمل د اومغه انکپسولیشن یو پریکټیکل لایو اگزامپل دی ملګرو. په دې کې ما هم دغه ډیټیلز مکمل معلومات هم ورکړی دی خو په دې ویډیو کې موږ تاسو ته راځو په ډیټا ابستراکشن باندې کار کوو. ملګرو ډیټا ابستراکشن یو کانسپټ دی. صحیح دی. ډیټا ابستراکشن is a concept which shouldn't be confused with abstract classes. It is separated. ملګرو ډیټا ابستراکشن یو کانسپټ دی او دا به تاسو ابستراکټ کلاسز سره نه مکس کوئ. ابستراکټ کلاسز موږ سره بیل ټاپک دی او ډیټا ابستراکشن موږ سره بیل کنسپټ دی. صحیح دی ملګرو. کنسپټ نه مطلب دا یو آیډیا ده. صحیح ده چې پروګرامر ځان ته جوړوي او د هغې نه استفاده کوي. ما مخکینی ویډیو کې هم دا خبره کړې ده چې زیاتره شاګردان د ډیټا ابستراکشن او د انکپسولیشن په منځ کې لږ کوم کنفیوز دي. هغه کنفیوژن به په دې ویډیو کې او یا پر روانه ویډیو کې موږ تاسو د ډیټا ابستراکشن او د انکپسولیشن په منځ کې فرقونه څه دي په هغې باندې به کار کوو. صحیح دی. که تاسو دلته وګورئ دا د ډیټا ابستراکشن یو اگزامپل دی چې دې کې هم موږ سره یو کلاس دی کې بیا پرایویټ ډیټا ده بیا موږ سره یو پبلک میثډ دی. همدغه سیم بای سیم کانسپټ په انکپسولیشن کې هم دی خو دې دواړو منځ کې فرق چې دی دلته وګورئ تاسو ملګرو. ډیټا ابستراکشن is an object-oriented concept that focuses only on relevant data of an object. دا د یو object relevant data یعنی کومه ډیټا چې د سره ریلیټډ وي د سره ریلیشنشپ لري هغه سره د تړون دی. صحیح دی ملګرو. خیر دلته کې تیوري ما لیکلې ده. دا تیوري تاسو ته هغه وخت پورې نه کلیریفای کیږي چې کوم وخت پورې زه د دې یو پریکټیکل اگزامپل باندې کار ونه کوم. It hides the background details and emphasize the essential data point for reducing the complexity increase efficiency. Abstraction method mainly focuses on the idea instead of actual functioning. ملګرو که تاسو خیال شوي زیاتره وخت چې کله مثلا تاسو یو فنکشن استعمالوي. صحیح ده کنه. مثلا یو فنکشن دلته که تاسو ګورئ object dot loops مې یو فنکشن ما کال کړی دی او دې فنکشن ته ما صرف 5 ور پاس کړی دی چې زه کله دا پروګرام رن کوم دا ماته یو آوټپوټ راکوي. اوس دغه فنکشن سټرکچر څنګه جوړ شوی دی هغه پروګرامر ته ضرور نه دی یا یوزر ته ضرور نه دی څوک چې دا استعمالوي دا فنکشن. هغه صرف غواړي چې د فنکشن کار چې دا کار څنګه پیدا کړی دی دغه ته په دغه سیز باندې فوکس نه کول ته ډیټا ابستراکشن وایي. ملګرو زما کوم خبرې چې زه کومه کېدای شي بیخي سټرینج وي تاسو ته یعنی ستاسو ذهن ته به نه ښکته کېږي تر څو په دې باندې زه پریکټیکل کار ونه کړم. نو راځو پریکټیکل ته ځو په ډیف سی پلس پلس کې او هلته په دې باندې پریکټیکل کار کوو. خو مخکې له دې چې لاړ شو په ډیټا ابستراکټ باندې پریکټیکل کار وکړو. که تر اوسه پورې تاسو زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو حتما یې سبسکرایب کړئ ملګرو او د دې ویډیوز چې کوم دي دا ویډیوز خپل ملګرو سره شیر کړئ او موږ تشویق کوي تر څو تاسو ته نورې ویډیوز جوړ کړي. دې سره سره زما د یوټیوب چینل ظریف بهادري دی. د دې پوسټ چې ټول د کمپیوټر پوسټ دی بل ظریف بهادري مه فالو کوئ. صرف دغه زما خپل اوریجنل چینل دی پیدا یې کړئ او تاسو کولای شئ چې په فالو بټن باندې کلیک کړئ او یا اډ فرند باندې کلیک کړئ زه به تاسو سره اډ شم. دې سره سره زموږ د سلش سافت پروګرام سلش پروګرامرز په نوم باندې ګروپ دی دا حتما جوین کړئ تر څو موږ سره تاسو خپل پرابلمز شیر کړئ او موږ ستاسو پرابلمز ته ځان رسو او هغې باندې کار وکړو تاسو ته د هغې آوټپوټ درکړو. نو راځو ډیف سی پلس پلس. نو ملګرو دا زموږ د سی پلس پلس سینټیکس دی الریډي ما جوړ کړی دی. دې کې موږ تاسو کار وکړو په ډیټا ابستراکشن باندې. فور ایگزامپل زه یو کلاس اخلم ټیسټ اول واخلم چې کلاس بیا هغې نه پس ټیسټ او دا به واخلم ما سره یو کلاس دی. ملګرو په دې کې ما سره پرایویټ ډیټا ممبرز دي پرایویټ دلته به زه واخلم چې آی ان ټي ما سره ایکس دی کلیر ده او همدغسې ما سره پبلک ډیټا ممبرز دي چې هغې کې ما سره فور ایگزامپل زه به ورته وایم چې void
ما سره یو فنکشن دی د میک لوپ صحیح ده کنه فنکشن نوم دی او int فور ایگزامپل زه ورته واخلم چې i مې ور پاس کړ زه به ورته وایم چې this dash دا مې واخیسته x او is equal to i تاسو اخیستلی شئ که نه ډایرکټ هم اخیستلی شئ ځکه د دې دواړو نیم چینج نه دی نو تاسو ډایرکټ هم اخیستلی شئ صحیح ده که نه چې فور ایگزامپل د دس نه بغیر هم اخیستلی شئ او هغې نه پس به زه ورته وایم چې for ماته څه وکړه int څه وکړه ماته int like z واخلم is equal to x کا ماته is equal to x کا او هغې نه پس مثلا که چیرې z is greater than 0 وي نو بیا ماته څه وکړه z minus کا او همدغسې ماته څه وکړه cout کا څه شی like value like زه غواړم ډایرکټ همدغه z د ماته پرنټ کوي صحیح دی ملګرو z د ماته پرنټ کوي او هغې نه پس د endl دا په دې شکل باندې کلیر ده نو ما سره یو فنکشن دی ملګرو تاسو سره به اوس پرابلم حل کېږي چې پرایویټ ډیټا ممبرز خو موږ په انکپسولیشن کې استعمالوو خیر دا پرابلم به زه کلیر کړم درته تاسو په ابسټرکشن کې هم دا استعمالولی شئ دا موږ سره یو فنکشن دی په دې ځای کې پروت دی اوس دغه کلاس آبجیکټ زه کله جوړ کړم چې ټیسټ obj is equal to like obj ډاټ څه وکړم ماته لوپ میک ا لوپ فور ایگزامپل ما 6 نمبر ورکړه او داسې رن کوم نو دا تاسو وګورئ ملګرو دا ما رن که دا به ماته آوټپوټ راکوي سپوز زه ورته وایم چې ماته سیو که دا فایل سیو به کړم د ډیټا ابسټرکشن لایک ابسټرکشن په نوم باندې ما دا سیو که او هغې نه پس دا رن کوم ملګرو دا مې دوباره رن که او دا تاسو وګورئ دیز کې به تاسو ته څه ووایي تاسو ته آوټپوټ درکوي چې کوم فنکشن تاسو کال کړی د هغې آوټپوټ به تاسو درکوي چې 6 to 1 نو دې مطلب دا دی چې ډیټا ابسټرکشن دغه حالت ته وایي چې کله هم ته یو فنکشن کال کوې یا ته مثلا یو کوډ رن کوې فور ایگزامپل دلته کې زه کله هم د object dot make loop فنکشن کال کوم او دې ته زه مثلا یو نمبر ورپاس کوم ما 8 ورپاس کړ نو دې مطلب دا دی چې اوس دغه فنکشن بیهایند یعنی دې چې کوم امپلیمنټیشن کوډ دی هغه څنګه ډیزاین شوی دی آیا هغه کوم لوپ وایل لوپ استعمال کړی دی فار لوپ استعمال کړی دی یا که ډو وایل لوپ استعمال کړی دی هغې کوم میتھډ استعمال کړی دی کوم ټیکنیک استعمال کړی دی چې اخره کې ماته څه راکوي اخره کې ماته دلته سیمی کولن ماته پاتې اخره کې زما د فایل آوټپوټ ماته پراپر راکوي دا تاسو وګورئ ملګرو دا موږ ته پراپر آوټپوټ راکوي اول به 6 نه تر 1 پورې بیا د 8 نه تر 1 پورې دواړه به ماته پرنټ کوي نو دغه تکنیک ته اصل کې یا دغه کنسپټ ته اصل کې ډیټا انکپسولیشن وایي نو د همدغه لپاره ورته وایي دیز کې تاسو دا خبره کوي چې it hides the background detail and emphasize the essential data point for reducing the complexity and increase efficiency صحیح ملګرو کته تاسو وګورئ په انګلیسي کې هم دا خبره مونږ کړې ده چې ان ډیټا ابسټرکشن تاسو ته کومه فیسیلیټي درکوي هغه د هغې فیسیلیټي دا ده چې کله هم ته یو پروګرام رن کوي ته یو پروګرام داسې یو ډیزاین کوي چې هغه مخکې نه ډیزاین کې که هغه په یو کلاس کې یا مثلا هغه که په یو فنکشن کې وي هغه ته مخکې نه کلاس ډیزاین کې ډیټا ابسټرکشن ته ډیزاین کې بیا وروسته که مثلا ته هغه ریوزبل کوي نو تا ته ضرورت نشته چې ته لاړ شې د هغې بیکګراونډ وګورې چې مثلا دا ته کوم کار چې کوي دا په کوم تکنیک باندې تا ته مخکې بولی دی دې به زه یو بل اګزامپل درکړم سپوز زه راځم دلته کې یو بل هغه دغه اخلمه ډیټا اخلمه فور ایگزامپل زه به دلته راشم ورته ووایم چې int او wet height او wet مې واخیسته صحیح ده که نه اوس دغلته زه راځم ورته وایم چې ما ته څه کار وکړه په پبلک پورشن کې زه ورته وایم چې void زه به ورته وایم چې calculate area په نوم باندې مې یو فنکشن واخیسته دې کې به زه ورته وایم چې int x او int y ماته واخله او هغه ماته څه وکړه دلته مې دا واخیسته دلته به زه ورته وایم چې زه به داسې ورسره استعمال کړم صحیح دی ملګرو هغه ستاسو مرضي استعمالوئ که نه استعمالوئ h is equal to که x سره صحیح دی که نه او this dot like y ماته مساوي که w ماته مساوي که w ماته come on w ماته مساوي که د چی سره د y سره دا دوه ویلیوز چې راغله هغې نه پس بیا ماته څه وکړه یو cout یو فنکشن ماته جوړ کړه هغې کې راته ولیکه چې we are like for example calculating
صحیح ده کنه بیا ډاټ بیا ماته څوکه نیو لاین ته راشه او هغې نه پس بیا ماته څوکه سی آوټ که ماته څه شی سی آوټ که ماته فار ایگزامپل یو میسج راغله ایریا از ایکوال ټو دیس کې به زه ورته وایم چې ایکس چې H ضرب کا د W یعنی وډ سره صحیح ده کنه دا ګوره دا اوس د دې بیک ګراوند ډیټیلز دي خو ماته دا شیان ضرور نه دي ګوره که زه کله هم د دغه کلاس آبجیکټ جوړوم سمپل زه کولی شم چې دلته راشم ورته وایم چې ټیسټ او بي جی یو آبجیکټ جوړ کړه صحیح ده کنه بیا آبجیکټ ډاټ زه ډایرکټ ورته وایم چې ماته کلکولیټ که ایریا ماته کلکولیټ که دا ماته وایي چې ایکس او وای راکړه زه ورته وایم چې 5 او 7 اوس دغه ایریا څنګه کلکولیټ شوی دی هغه خپله دا فنکشن پوهېږي او خپل کار پوهېږي اوس که ته دغه فنکشن بل ځای کې استعمالوي صحیح ده کنه تا مخکې نه ورته ډیزاینینګ کړی دی ټول په دې فنکشن کې ورته تا ډیزاین کړی چې د فنکشن کار د څه وي دا ګوره زه دا رن کوم ملګرو دا به تاته اټومیټیکلی څه شی درکوي تاته به ایریا درکوي وایي به چې یور ټوټل ایریا از اکول ټو دس مچ That's how we are calculating هغې نه پس ایریا 35 نو دې مطلب دا دی چې دا تاته انفارمیشن درکوي ملګرو که تاسو همداسې وګورئ که تاسو دې فنکشن ته خیال وکړئ د اول ورځې نه د بیسک نه واخله تر اډوانس یا تر دې حده پورې چې موږ تاسو پروګرامینګ کار کوو لګیا یاستو ټول همدغه فنکشن باندې موږ کار کړی چې مثلا یو فنکشن یا پارامترز دې واخلي او هغې کې دې مستقیمه کار وکړي نو دغه کانسپټ ته اصل کې وایي ډیټا ابسټراکشن کانسپټ زه به دلته ولیکم چې ډیټا ابسټراکشن concept وایي دې ته صحیح ده ملګرو ډیټا ابسټراکشن concept وایي اوس دغه او د ډیټا انکپسولیشن په منځ کې فرق څه دی ملګرو هغه پر روانه ویډیو کې هم زه تاسو ته مکمل ووایم او په دې سلایډز کې هم ما دا کلیرلی ویلی دي چې د ډیټا انکپسولیشن او ابسټراکشن په منځ کې به فرق څه وي هغه را روان سلایډز کې دي یعنې را روانه ویډیو کې دی چې انکپسولیشن ورسس ډیټا ابسټراکشن نو ملګرو خپل خیال ساتئ زموږ د یوټیوب چینل حتما سبسکرایب کړئ دا ویډیوز خپل ملګرو سره شیر کړئ انشاءالله د دې دواړو په منځ کې چې کوم کنفیوژن دی ډېر زیات شاګردان دي چې هغوی موږ ته میسیجز کوي د دواړو په منځ کې به کنفیوژن پر روانه ویډیو کې به تاسو ته کلیر کړم د دې دواړو دپاره موږ سره ډیټا ابسټراکشن او انکپسولیشن ضرور چې د دواړو کلیریفیکیشن او دواړو په باره کې یو پروګرام وشي نو روانه ویډیو کې به دا کلیر شي تاسو ته چې دواړو په منځ کې فرق څه دی